قوم سره مشورې نه پس موسی علیه السلام غار ته لاړ چې کوهي تور دی او هلته کې 10 ورځې د الله په دربار کې روژه ونیوله. بعضې علما وایي چې د ورځې به یې روژه وه او بیا به ماښام ماته شوه لکه څنګه چې زموږ روژې دي، بلکې بعضې علما وایي چې نه دا 10 ورځې د یو شان روژه وه، ماته کړې په دا منځ کې نه ده، ځکه پیغمبر له الله ډېر لوی طاقت ورکړي. د پیغمبر طاقت دا د 40 جنتیانو برابر دی او د یو جنتی طاقت د دنیا د 100 ځوانانو برابر دی. نو ته اندازه لګوه چې د پیغمبر طاقت د عام 4,000 انسانانو د طاقت برابر طاقت دی. 4,000 ځوانان چې څومره طاقت لري دا د پیغمبر طاقت دی. الله طاقت ورکړی 10 ورځې روژه ونیوله. اوس 10 ورځې د الله په حکم چې روژه ونیوله نو د روژې سره که ستاسو خیال وي د دې خولې نه یو قسم خاص بوی ځي. دا بوی د خولې نه نه دي، دا د معدې نه راځي. معده تشي د هغې نه هغه سام بړاس راځي په دې خوله، خو د خولې نه ځي. د خولې د غاښونو کې خامخام لږ غوندې دغه وشي، ګلنوالی راشي. نو ده ویل چې داسې به وکړمه چې الله له ملاقات لدم چې د خوله م صفا کړم، غاښونه م صفا کړم. نو د مسواک و حضرت موسی علیه السلام او ډېر مضبوط مسواک یې و خولې پاکه کړه چې پروردګار ته هغه مخصوص ځای ته ورغې او الله ته التجا کوي، وایي تا مسواک ولې وو؟ ما چې الله خوله مې پاکه شي، د خولې بوی مې ختم شي، خولې نه بوی مې تا ته پته نه لګي چې د روژه دار د خولې بدبویي په ما د مشکو عنبر نه اعلی او مزیداره لګي. تا باندې خو ما روژه 10 ورځې دې دپاره ونیوله چې ستا د خولې نه دغه بوی روان شي او دا بوی په ما خشته مزیدار لګي. نو هغه چې کم اعلی بوی ولې په مسواک لري که 10 ورځې بیا روژه کا 40 پوره شي. 10 ورځې موسی علیه السلام نوره روژه ونیوله. 10 چې پوره شوې هلته قوم په سوچ و بچار کې دی چې موږ د خپل پیغمبر 10 ورځې پوره یادې کړې وې. دا خو 10 نه خبرې زیاتې واورېدلې. نو په قوم کې خو هر قسمه خلک دي. د موسی علیه السلام په قوم کې یو کس و سامري ورته وایي، د هغه خپل نوم هم موسی و، د ده موسی نوم دی. او عجیبه دا ده د الله د قدرت ته سړی حیران شي. موسی علیه السلام فرعون کور ته لاړ او فرعون یې تربیت وکړ. الله تعالی ته پیغمبر جوړ. دغه موسی چې سامري دی دی هم مور په هغه کال پیدا شو چې په کم کال باندې به فرعونیانو د بني اسرائیلو ماشومان وجل. مور یو نه چې زما مخکې الالۍ راشه چې د بیابان کې به وغورځومه. نو بس که مړ شو بیابان کې او که 400 کل زما د سترګو وړاندې خو به ني. بیابان کې وغورځو یو ځنګل کې او مور یې راله. هلته الله جبریل علیه السلام مقرر کړ د دې ماشوم تربیت کوه. والله الله عجیبه نظام دی. جبریل علیه السلام به راته او د دغې موسی سامري تربیت یې کو. کافر ته جوړ شو، لوی کافر. و موسی الذي رباه جبریل کافرو. هغه موسی چې جبریل علیه السلام یې تربیت وکړه هغه نه کافر جوړ شو. و موسی الذي رباه فرعون مرسلو. هغه موسی چې فرعون یې تربیت وکړه هغه د پیغمبر جوړ شو. دا یو عجیبه نظام دی د الله. ښایي د پیغمبر کور کې څوک پیدا کیږي؟ دا نوح علیه السلام په کور کې د هغه بچی پیدا شو کافر، او کله د کافر په کور کې رب العالمین څوک پیدا کی؟ د ابو جهل کور کې اکرمه پیدا شو. اکرمه د پیغمبر علیه السلام جلیل القدر لوی صحابي دی، لوی صحابي دی جوړ شو. پلار یې څوک و؟ د فرعون په کور کې د هغه بیبي آسیا کمه ښځه وه. د فرعون لور هغه کمه جینۍ وه او کم انداز ته رسېدلې ده. دا د الله یو خپل نظام دی بس، او یو خپل پروګرام د پروردګار روان دی او د خپل قدرت نښې ښیي. دغې سامري د جبریل علیه السلام چې په کوم څاروي راته او خپه به یې کېښوده د هغې لاندې هغه علاقه هغه ځای به تک شین شو. اوچ ځای باندې چې به د جبریل علیه السلام اس په کېښوده تک شین به شو، پرپېدو به شو. خاوره یې جمع کوله چې دې خاوره کې هم څه کمال شته. هوښیار خو چې کله بني اسرائیل د فرعون د قوم نه تلل او تښتېدل، داسې خو نه شو تللی. د واده په بهانه باندې دوی د فرعون د قوم نه څه کالي مالي راغونډ کړي. مونږ یې واده دی او
ته مهرباني وکړه کالي راکړه، چا د یو نه چا د بل نه چا د بل نه کالي راغونډ کړي. مطلب دا چې موږ به د شپې وځو، د شپې خو به زمونږ ډیوې او شمې بلې، نو هسې نه دوی را باندې شکیان نه شي. نو دا به دوی به وایي چې دا خو پکې ودونه دي او موږ نه کالي او زیورات وړي دي، نو شک به نه وي، ځکه ویښ دي او شمې ډیوې بلې دي چې پکې واده دی. هغه کالي خو دوی سره و. فرعون او قوم کې هلاک شو. سامري اوسو دې قوم ته وایي چې دا مهرباني وکړئ چې دا کالي راغونډ کړئ. دا خو حرام دي، دا خو د فرعونیانو د قوم دي. او دا مال راکړئ چې موسی علیه السلام راشي، نو بیا به د هغه نه تپوس کوو چې دې سره څه وکړو، اوس یې راغونډ کړئ. قوم هم وایي چې واقعي هارون علیه السلام هم په خپل اعتماد کې واغېست، وایي چې دا کالي خو راغونډول پکار دي، ځکه دا خو پردي کالي دي او حرام دي، راغونډ به کوو کې به یې چې موسی علیه السلام راشي، هغه نه به تپوس وکړو چې دې سره موږ څه وکړو. سامري ځان سره کېښودل، ده به د کالو جوړولو کار کوو. دا لوبه یې وکړله چې هغه کالي یې ټول ویلې کړل او د په ځمکه کې یو قالب جوړ کړ، د خټې د سخي په شکل کې هغې کې دا واچول او ویلې کړل او د سخي یو شکل یې ترې جوړ کړ او دننه یې ډډ کړ ډډه، او کومه خاوره چې د سره د حضرت جبریل علیه السلام د اس د خپو وه هغې پکې منځ کې ور واچوله. چې ور واچوله د هغې اوازونه شروع کړل لکه څنګه چې سخی اواز کوي. سړي له موقع په ګوتو وویله. بعضې خلک خو وي داسې چې هغه ځان ته وایي مسلمان، خو د زړه نه اسلام نه خوښ. بعضې سړی ځان ته مسلمان وایي، زړه نه اسلام نه خوښ. یا بعضې سړی دی چې ځان ته مسلمان وایي، عبادت نشي کولی، هغې له باندې جوړوي. کله به یو مونځ پورې خاندي او کله به زکات ته ټکس وایي او کله حج پورې خندا به کوي او کله به روجې پورې خندا کوي، وایي ځان ته به مسلمان وایي، خو یاره عبادت نشي کولی، عبادت سره شوق نشته. بانې به لټوي نو چې کومو ایتونو کې د عبادتونو ذکر دی هغې کې نقصانونه پیدا کول او په هغې خلک بدګمانه کول. دغه رنګې سامري مقومون ته ملګري ځان له پیدا کړل. وایي ګورئ موسی علیه السلام تللی دی کوهي تور ته، خدای پسې ګرځي او خدای دلته راغلی دی. تاسو دا دې ولیدل که نه؟ دا ګوره د سرو زرو نه جوړ دی او مې کوي چغې وایي دا د غوا بچی خو نه دی او نه د غوی بچی دی، دا خدای دی. نو ګوره دی خو مخکې پاړه کې هم د هغه شرک هغه بیماري پرته وه، د کفر هغه مرض هغه کې پروت و. په کوم قوم به تېر شو چې شرک کوي، دی به مو دړو خار اختی ده چې موږ هم داسې یو بوتي چې موږ سجده ورته ولګو. ما درته مخکې ووایي. بس بعضې کسانو فورا د هغه عبادت شروع کړه چې واقعي خدای خو دلته راغی او عبادت شروع کړه. هارون علیه السلام په قوم کې موسی علیه السلام پرېښی دی، دا قوم ته ورته منت کړي چې ګوره مه کوئ دا شی، انتظار وکړئ موسی علیه السلام. نه موسی علیه السلام خو موږ دېر شوه دی تېرویلې وې، واده خلافي یې وکړه، چا وې مړ دی، چا وې خدای ته رک شوی دی. لویه مسله جوړه شوه. څوک عبادت کوي د سخي، څوک یې نه کوي، هغې لګیا دي هغې خلکو ته تبلیغ کوي چې داسې مه کوئ. څوک خاموشه دي چې وروره مونږ غږ نه کوو تر څو چې موسی علیه السلام نه راغی. هلته موسی علیه السلام چې الله سره ملاقات وکړه، الله ورته وویل چې ته خو دلته خو قوم دې ګمراه شوی دی، دا لنجه شوې ده. او الله ذوالجلال تورات وله ورکړه، هشته د الله کتاب په تختو لیکلې غونډې ورکوي. ها دا ستا کتاب شو، دې کې ما د عبادت طریقې درته ښولې دي چې په کومه طریقه به زما عبادت کوئ، کم عبادت به کوئ. دې کې ما د ژوند د تېرولو چل درته ښولی دی چې زندګي او ژوند به څنګه تېروئ، جګړه هم پېښه شي په څه به یې ختموئ. او دې کې ټول ستاسو د دنیا د ژوند د تېرولو نظام او دې کې زما د راضي کولو چې کومې طریقې دي عبادتونه هر څه پکې پراته دي. زه وړه قوم دې ګمراه دی، خراب شوی دی. چې څنګه دې راغی قوم ته او قوم یې وکتل، او صاحبه لویې قصه جوړه ده، اوس خیر او قوم عبادت کوي. حضرت موسی علیه السلام خو لاول په خپل رور ورمنډه کړی. هارون علیه السلام اگر چې 3 کاله دا رور ته مشر و، رور پیغمبر هم، خو دومره دماغ اوس کار نه کوي چې ته ما پرېښودې، نو تا نه قوم ولې ګمراه کېده، ما پسې ولې نه راتلې، دا تا څه چل کړی دی. هغه د دې سر نه او د ګیرې نه کلک ونیو او ورته وایي لا تأخذ بلحیتي ولا برأسي، ای زما وروره زما سر او ګیره مه نیسه، د مور زویا د ته څه کې دشمن په ما خوشحاله، ما خپل وس کړی دی، خپل نصیحت مې کړی دی چې نه مني زه څه وکړم ورسره. او د غصې نه هغه تورات هغه تختې م په ځمکه ترې پرېوتلې، کېښودلې، بیا ویې غورځولې. غصه دی، دماغ کار نه کوي چې دا څه شوي دي. او فورا ورغی هغه سخی راواغېسته چې تاسو دې ته خدای وی ورېږې ورته تخیمه چې دا خدای دی،
او که دا مخلوق دی تیلی یې ورته که وسوځو که دا خدای وي نو ځان دې بچ کړي د سوځېدو نه که نه خلک خو پوه شو چې واقعي موږ سره غلطي کړې ده موږ څه لوی جرم کړی دی او که خدای وي نو خدای به څنګه سوځي دا خو دا دې وسوځېد او سامري ته وي تا دا چل ولې کړی دی تا هم نه پرېږدم تا هم برابروم وایي ما خو نور څه نه دي کړی خو دا غزرو نه مې سخی جوړ کړ قبضت قبضة من اثر الرسول د جبریل علیه السلام د قدم خاوره وه او مې پکې واچوله دا چل یې جوړ کړ زه څه خبر یم دې ولې نه د سجدې کولې زه یاره وایي تا وجنم نه تاله داسې سوال د الله نه کومه چې ټول عمر همدغې سرګردانه ګرځئ ته به ګرځې او تا باندې به داسې خارخ لګېدلي چې نه به درته څوک نږدې کېږي او نه به چاته نږدې کېږي او چغې به وایي چې لا مې ساز ګوتې مه راوړئ ولې ما له ګوتې راونډنئ ځه ستا دپاره دا سزا ډېره ده خطرناک جرم دی که نه لوی سنګین جرم او لویه سزا ده لکه یو سړی چې مړ چې هغوی مړه دی نه مرګ ښه دی د دې واقعې نه مقصد مې څه دی یا رب العالمین چې په قرآن شریف کې دا واقعه ذکر کوي مقصد څه دی د الله حکمت څه دی الله خو موږ ته قصې نه کوي لکه مشران چې کشرانو ته قصې کوي الله خو مخلوق نه مشغولی دا خو په ډېرو صورتونو کې الله د دې واقعې ذکر کوي دې کې دا مقصد دی چې چا باندې الله د نعمتونو باران وکړي یو نعمت ورکړي دله پکار دی چې د الله تعالی د نعمت شکریا ادا کړي یوه شوه او الله ته رجوع کوي د دنیا دا نعمت مستقل شی نه ګڼي چې دا به د ما دپاره همیشه وي پکار دی چې دی د الله د دې نعمت نه فایده والی او الله ته رجوع کړي چې خدای شکر دی زه ستا شکر ادا کوم نن په موږ څومره د پروردګار نعمتونه دي وایه که نه منې که نه منې قرآن شریف کې الله وایي ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار وایي که تاسو د الله نعمتونه شمېرئ نو شمېرلی نه شي خو انسان ډېر انتهایي ناشکره دی او ډېر ظالم دی لاول زمونږه چې دا ښکلی شکل الله را کړی دی د دې نه لوی نعمت بل شته سپی خدای سره جنګ کولی چې د دې ولې سپی پیدا کړی خنزیر الله سره جنګ کولی چې تا د ولې خنزیر پیدا کړه مار لړم الله سره جنګ کولی چې د مار لړم ولې پیدا کړه دارنګې که مونږ خدای را د ځنګل درندګان پیدا کړی مونږ خدای سره څه کولی شو نه د ټولو نه مخکې خو ګوره انسان پیدا بیا دله خدای پاک ښه مدیدار ښکلی شکل درکړه او بیا الله مسلماني درکړې ده ټول وایي الحمدلله که مونږ کافر وې نو بیا به مونږ ته هغه شی خوښو کل حزب بما لدیهم فرحون روسیان په خپل کفر خوښ دي امریکایان په خپل کفر خوښ دي فرانسیان په خپل کفر خوښ دي هندوانو ته خپل مذهب خوښ ښکاري نو که مونږ په کفر وې مونږ ته به خپل مذهب خوښ ښکارېده او د هغه کفر دپاره به هم جګړې کولې نو ګوره پروردګار مونږ ته اسلام راکړي اسلام نه پس داسې امت الله وګرځولو کنتم خیر امت اخرجت للناس په ټولو امتونو کې بهترین امت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت دې نه بهترین د الله بل نعمت شته ټولو خلقو نه نبی علیہ السلام فرمایي چې زما امت په ټولو امتونو کې اخیری امت دی او جنت ته د ټولو نه مخکې دی دا د خدای رحم دی که نه او نبی علیہ السلام فرمایي وی چې تاسو به د ټولو جنتیانو په نیمه په جنت کې د آدم علیه السلام نه واله تر عیسی علیه السلام پورې څونه قومونه دي اوټ نیم به د هغوی نه او نیم جنت به زما د امت نه ډکي وایه که نه دا د الله فضل شو که نه شو او د نورو خلقو توبې او زمونږ توبه اوس به ته پته ولګي دا د الله څونه احسان بیا راله خدای ښکلې هوا راکړه الله راله ښکلې نور راکړه مزېدار الله راله مفت چې کوم څیز ته زمونږ ډېر ضرورت دی بې پیسو یې راکړه لکه هوا شوه او اوبه شو دې دواړو ته انتهایي لوی ضرورت نو که دا هم ستا د حکومت په اختیار کې بیا به دې څه کوم ګیس الله پیدا کړی ځمکې نه یې رایستی دی خو ظاهري اختیار ستا حکومت سره دی نو کله یو خوا ګراني یو کله بل خوا ګراني کله په یو بند دی یو کله په بل بند دی داسې ده که نه بجلي دا هم د الله پیداوار دی اوبه الله پیدا کړی دی دا نظام الله پیدا کړی دی خو ظاهري د ساینس دخل دی پکې او انسان یې جوړوي نو ګوره ورته بجلي ګرانه شوه او ارزانه شوه او نن به دونه ګرانېږي او سبا به دونه ګرانېږي بل ورځ به دونه ګرانېږي او بل ورځ به دونه ګرانېږي دا شکر دی چې زما اوبه زما سا زما نور زما سپومې زما ستورې دا د انسان په اختیار کې نه د چا په اختیار کې نه د الله چې کوم څیز ته ستا زیات ضرورت دی هغه الله ځان سره ساتلی دی یعنې که په هوا ټکس لګولی وې نو وروره هر څونه چې ورکوو به یې ځکه بغیر د هوا نه ژوند نه تېرېږي که په اوبو ټکس وې نو وروره هر څونه چې ورکوو به دی ولې بغیر اوبو نه ژوند نه تېرېږي
که د انور پر رڼا ټیکس وی، د سپومۍ رڼا باندې ټیکس وی، نو دا خو ستا د هغې نه بغیر ژوند نه تېرېږي. هر څه چې دی کول، ځان به دې خرڅو، بچې به دې خرڅو، خو دې له به دې پیدا کول. دا د الله څومره لوی احسان دی، ډېر لوی احسان. او بیا خصوصا زمونږ د خلکو په مسلمان چې کوم نور احسانات دي، خپل بچي د سره یو ځای اوسېږي، خپلې ښځې د سره یو ځای اوسېږي، خپلې لوڼه دې د سترګو د وړاندې دي. الحمدلله ستا او ستا د لوڼو او ستا د ښځې او ستا د بچو پاک ژوند دی، پاک صفا. تاسو جاپان ته لاړ شئ، امریکې ته لاړ شئ، برطانیې ته، چې دا خلک ورته نن د ډېر لوی عزت په نظر ګوري. چین ته لاړ شئ، روس ته لاړ شئ، چې خلک ډېر لوی د عزت په نظر ګوري. هلته کې د سړو ژوند وګورئ، قسم دی جړه به درته شي. هغه خلک په خپله زندګۍ ستومانه دی. یو انسان خپله لور په خپل اختیار کې نه، کوم ځای چې د لور خوښه یې ځي به د په مخ کې به روانوي، دا څه ژوند دی؟ خپله ښځه یو انسان په خپل اختیار کې نه چې په کم طرف ته ښځه لاړه او چا سره ووتله، دا څه ژوند دی؟ خپله خور دی یو سړي په اختیار کې نه، او ستا مخ کې ستا خور ستا د لاس نه وځي، دا څه ژوند دی؟ ما د یو ملګري خبره کوله، جاپان کې لوی تاجر تجارت کوو، وایي ما زموږ سره یو زنانه روانه وه، هغې مونږ ته څه څیزونه اخېستل، نو دا هلته کې دا خلک دي چې کوم شی الې بس هغې ته به وایي، به در سره کارخانې ته هم ځي او دوکان ته به هم ځي، سودا بدله کوي، په جیب هم هغې پېږي. یو زنانه را سره یو جنۍ روانه وه، او وایي زه مونږ تلو، وایي دی کې بجلی پوړی وي، نو وایي دا زنانه په پوړو مونږ سره ختله، او وایي په بل طرف ته نورې پوړی را روانې دي، په هغې کې بله یو زنانه را روانه وه، وایي دی هغې ته وکتل، دواړه یو بل ته ډېر په غور وکتل، وایي چې بره وختو نو دا جنۍ ما ته وایي چې که اجازت یې ما له یو منټ تاسو را کولی شئ. وایي موږ چې بلکل. وایي په پوړو کوز شو، هغه بله ښځه روانه وه، هغې سره ملاقات وکړو، یو بل یې ښکل کړل، یو بل ته تر غاړه وتل، او فوراً بیا مونږ پسې راغله. هغې خو د اوقاتو د ټیم ډېر پابندي کوي. مونږ ته بیا هم عذر وکړو چې ستاسو منټ دوه درې ما ضایع کړله او چې خفه نه شئ. مونږ خفه کېږو، خیر دی. خو دا تپوس درنه کوم چې دا څوک په دا ښځه زما مور وه، دا زما مور وه. نو څنګه تا د مور سره سوال جواب خو ونه که میلاو شوې؟ وایي 20 کاله پس زما د مور ملاقات وشو. دا اوس تاسو لیدل 20 کاله په ټلیفون مې ورسره رابطه کېږي، زه هغې سره په رابطه کوم، اما سره رابطه کوي. 20 کاله پس دغه پوړو کې زموږ دغه ملاقات تاسو ولید. حیران شو چې نه ته د مور ملاقات له نه دی، ستا ملاقات له نه را ځي. وایي ما سره دومره ټایم نشته چې د هغې ملاقات ته لاړه شي، او نه هغې سره دومره وخت شته چې زما ملاقات ته راشي. دا ژوند دی؟ تاسو وایه، دا رښتیا وایه، دا خو ژوند نه شو که نه. یوازې زمونږ دا خلک ازادۍ ته ژوند وایي، ازادۍ ته ژوند وایي. ټیک ته تا ته به ازادي میلو شي، نو عارضي د ګناه اجازت به د سرکار د طرف نه تا ته میلو شو، د الله د طرف نه نه. لیکن په دې سوچ وکړه چې تا ته یو ته اجازت میلو شو، ته به ګناهونه کې، ستا په کور کې ستا ښځه او ستا خویندې او ستا لوڼو ته هم دغسې اجازت میلو شو که نه، هغوی به څه کوي؟ په دې چا سوچ نه دی کړی. ټول انګلینډ لندن او دا خلک سپي ساتي. سپي ما چا تپوس وکړ، مې دا سپي ولې اخبار عجیبه خبره دي کړې او مخکې ورځو کې د امریکې عدالت ته یوې ښځې رجوع کړې ده، یو میاشت 2 میاشتو مخکنۍ خبره ده، او هغې کې درخواست کړی دی عدالت ته چې زما لور ده په هغه په سپی باندې خرچه کوي، بلا پیسې پرې لګوي، او زه یې مور یم ما له 2 روپۍ نه راکوي، په ما خرچه نه کوي، او چې څه ګټي په سپی لګوي، سپی ساتلې ده، او په هغې کې لګیا ده، او د هغه سپی خدمت کوي، او پیسه هم پرې لګوي، او دارو درمل کوي، زما دارو تاجت دی، ډوډۍ تاجت دی، زما پوټې خیال نه ساتي. عدالت ته لاړ، عدالت هغه لور یې راوغوښتله چې واقعي داسې ده؟ یو بلکل. په سپی ته څومره خرچه کوې؟ دومره خرچه پرې کوم، د دې مور تا باندې حق نشته، په دې مور خرچه نه کوې. وایي سپی زما د مور نه خوښه ده، په هغې ځکه زیاته خرچه باندې څه کوم. اوس تاسو نه تپوس کوم، جومات کې ناست دا تاسو د قسم دا ژوند دی او ژوند نه دی؟ داسې زندګي ده. نو ما تپوس وکړم سپي ولې دا خلک ساتي؟ وایي دا د شغل دپاره، بل څه شته نه. زوی ورسره نشته، لور ورسره نشته، خور ورسره نشته، ورور ورسره نشته، فلیټونو کې اوسېږي، ځان له یو کوټه کې اوسېږي، دغه سپي ساتلي په هغې خپله مشغوله کوي. ژوند خو زمونږ دی الحمدلله د مسلمان. هر څومره چې ستړی کور ته رالی، ښځه درنه راتو شي، په سر دله زور وکړي، چاپي ماپي دله وکړي، مور درنه راشي، دعا درته وکړي، په سر دې لاس کېږدي بچې څنګه دعا درته بېل وکړي. لږ ناجوړی ورور دله راشي، خور دله راشي، بچي دله راشي، ګیر چاپې درنه تو شي، په محله کې دې مسلمان تپوس وکړي، جومات کې یو بل سره خیر ښېګړې تپوس وکړي، ګپ شپ ولګې، ازادي د اسلام د دایرې لاندې، دې ته ژوند وایي. دغسې ژوند دی. یو انسان ته دا پته نه لګي
انسان دې نه نه دی خبر چې زما مور څوک ده او زما پلار څوک دی او د پیدا د چا نه دا څه ژوند دی مونږ له الله چې کم نعمتونه را کړي دي خدای دې مونږ له دې نعمتونو د شکرې توفیق راکړي دا څومره لوی نعمتونه دي چې هغه د دې مونږ د الله د نعمت شکریا ادا نه کړه هېڅ هم ونه کړل بعضې خلک ما ته وایي یاره جي دعاګانې کړو دعا نه قبلېږي د الله قهرونه او غضبونه نور هم زیاتېږي او هېڅ قسمه زموږ دعا نه قبلېږي ما وایي مونږ دعا توبه نه رستی جي توبې خو هم وباسو که نه الله اکبر نو مې توبې مقصد چا نه دی ادا کړی توبه دې ته وایي چې کومه ګناه نه توبه وسې هغه پرېږدې مونږ شی پرې نه ښود نه بربنډتوب پرېښود وایه که نه عریانیت پرېښود نه بېحیایي پرېښوده نه مو خویندې میندې په پرده کې کړې نه مو موبایل او د موبایل د ګناهونو نه توبه وویسته نه تصویرونه به توبه وویسته نه په ټي وي کې د جینکو د کتو نه توبه وویسته نه جینکو د هلکانو د مخ د کتو نه توبه وویسته نو د خدای غضب به راځي که به نه راځي دا خو مخکې زه به ها تورات ورته میلاو شو موسی علیه السلام ته قوم وایي په موږ توبه وباسو ډېره ښه ده دی چې لاړ شو الله له رب العالمین ته به ور مخامخ شو الله ته به حضور کې وجاړو توبه به الله قبوله کړي 12 کسان راکې ماله 12 قومونه یې د هر قوم یو مشر راکې او یا کسان خطا شو او یا کسان راکې مشران هغه راکې چې چا د سخي عبادت نه کړي چې ما سره کوهي تور ته لاړ شو ډېر لاړل کوهي تور ته چې لاړل هلته کې الله ته جاړي چې الله زموږ د قوم د سخي عبادت کړي دا معاف کړه توبه یې قبوله کړه موږ جرګه سپاره چې راغلي یو چې موسی علیه السلام سره کله الله خبرې وکړلې د قوم کې خو هغه خوند راغی او د الله دا خبرې به څنګه موسی داسې کار دی چې موږ تا نه منو ښه داسې وکړه چې ته خدای ته ووایه چې موږ سره خبرې وکړي تا سره چې خبرې کوي موږ ته څه پته لګي دا نه جوړوي او په سره خدای کوي د یو نعمت د موسی علیه السلام دی چې صبر وتکړي او الله هم ډېر بې صابره دی مثال یو کوتک مې ورته ونیو دغه ځای مې ټولو دربولې چې موږ د الله پاک سره خبرې وکړو موسی علیه السلام یې جاهلانو دا څه یاره دا به هم دله خره دی یو ورځ الله سپینه غوندې نازله کړه الله چې کومې خبرې موسی علیه السلام سره کوي دوی یې اوري بیا څه وایي لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة یاره دا څه پته لګي چې دا خبرې چې د پیري دي او که د بل چا دي موږ ته الله ځان وښیي چې موږ ووینو الله فاخذتكم الصاعقة وانتم تظنون یو لوی تندر پرې راغی ټول په هغه دی او یا وړه مردار شو مش ظالمانو تاسو د خدای دومره احسان چې الله خبرې کوي تاسو یې اورئ او د هغې نه پس وایي چې موږ ته د خدای ځان وښیي او که نه ښیي موږ ستا خبره نه منو تصدیق دې نه کوو موسی علیه السلام هلته په جواب شو چې خدای پاکت دا خو بعضې بېوقوفو خبرې وکړې نو خدای دا دې څه وکړل هلته به دې وجلي وو که نه چې د قوم له دې چې او یا دې بوتلل توبې له نه هلته مړه کړله اتهلکنا بما فعل السفهاء منا دوه درې قمقلو خبره وکړه نو الله دومره غوسه دله درله دا به د قوم سره سترګې څنګه لګو ډېره ښه ده جمدي به یې کوم درته واپس یې را جمدي کړه چې را جمدي کړل توبې ایستې موږ معافي غواړو ښه د قوم دپاره وایي د قوم دا توبه خو داسې په اسانه اوس نه قبلومه د ما دومره نعمتونه در باندې وکړل او کله د سخي عبادت کوئ کله د بوتانو غواړئ کله وایئ خدای دې خبرې وکړي دا پکې تاسو هغه مشران یې منتخب قوم یې او کله وایئ خدای دې ځان وښیي به د دې توبه باندې قبلېږي فقتلوا انفسکم وړی کې چا چې د سخي عبادت کړی به دا به ځان وجلي او یا تاسو ورته ونښلئ مړی کې وی خو د الله ظهور لیده واپس چې رالل وی وروره چې چا د سخي عبادت کړي دنیا غواړئ که آخرت نه بس موږ خو آخرت غواړو ښه نو بس راځئ آخرت غواړئ سزا هم دا ده لکه څنګه چې د قاتل سزا مرګي په شریعت کې یا څوک زنا وکړي واده کړي سړی جینۍ او سنځار یې دل دي دغه رنګې ستاسو سزا ده ډېره ښه ده بس شروع پرې وکړه تورې را واغېستې هلته موسی علیه السلام خدای ته په جواب چې الله که دا خلک ټول مړه شي نو زما د حکومت په چا چلوم او دا دین به مې څوک قبلوي او د عبادتونه به څوک کوي نو څه په هغوی کې مړه شو په بني اسرائیلو کې بعضې علما مفسرینو لیکلي دي چې په یو ورځ په والو ټکولو او 1000 کسان پکې مړه شو نور الله توبه قبوله کړه معاف شو چې توبه قبوله شو معاف شو اوس به څه کېږي اوس داسې وکړئ چې دی شام کې بیت المقدس دی او په بیت المقدس باندې یو جابر قوم د عمالقه د هغې حکومت دی لاړ شئ هغې خلکو سره
جهادو کې او د الله د کور نه د جابر قوم وباسئ او دغه ملک ستاسو په حواله. رونونه او ټپولجي ډېره ښه ده، دا خو اسانه خبره، خو دنیا خلک شمېر نه وتی او داسې چې په یو څپېړه ده دا ټول خلک د بیت المقدس نه باسو نو موږ به د ښې نه یو. زنده‌باد سره روان دي، موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ته مخکې دی او دوی ورپسې دي چې هغه کلي ته ورسېدل، یو ځای کې دمه کوي. موسی علیه السلام ته وایي ګوره د جهاد خو څه طریقه یې که نه وي او بلاول به یو څو کسان ولیږو چې معلومات وکړو چې دا خلک څنګه اوسېږي، څنګه خلک دی څنګه نه دی، لار رو ګودر برابر کړو نو بیا به موږ جنګ کوو. موسی علیه السلام ډېر ښه 12 کسان د هر قوم مشر یې واغېسته وي تاسو لاړ شئ او تاسو د عمالقو کورونو کې چکر ولګوئ په دې علاقه پوره جاسوسي وکړئ بیا راځئ. دا مشرانو دا چې لاړله عمالقه پې پیښ شو چې دا خو څوک دشمن جوړ له راغلی دی او بلا قوم زمونږ د کلي خوا کې سره دیره دی. یو کس راغی دا 12 واړو ته چوکه ونیوه او 12 واړه په مخه کړل او په یو کوټه کې بند کړل. ډېر لوی پهلوانان او مضبوط خلک مشر ته یې پیش کړل، صاحب مجرمان جاسوسان هم نیولي دي، دا وجل غواړي. هغې ورته ویل مشر وینه وجنې ما دا څه وکړې دا پرېږدې، خپل قوم ته به لاړ شي، زموږ د طاقت بیان به ورته وکړي، هغوی به ویرېږي حملې نه وبچ شو. دی چې څنګه راغلل موسی علیه السلام ته یې الوی چې صاحب هغه خو ډېر تکړه خلک دی، بادر یې څومره تکړه دي، که دا یو ډېر هم پهلوانو د 12 مقابله کولی شي کوم ځای کولی شي، لیکن دا بې خونده و. موسی علیه السلام دوی ته وایي داسې وکړئ چاته غږ مه کوئ، تاسو بې وقفتوب کړئ، تاسو بزدلي کړې ده، څوک یې خبر نه کوي او موږ زه حمله کوو په دې باندې. ما سره الله وعده کړې ده چې دا کلي به مال الله راکوي. مثلا الله او تاسو د فرعون مثال ونه لرئ، هغه خدای غرق نه کړه، د هغه قوم الله غرق نه کړه، ما سره به الله وعده کړې ده او دې خو دا نښې ده الله لیدې مې که نه. ښه ډېره ښه ده. 2 کسه د موسی علیه السلام په خبره پاتې شو، هغه 10 کسان په قوم کې وګرځېدل چې ګورې پام غږ مه کوئ په ډېر زور خلک که لاړې ټول وجني. موسی علیه السلام چې دې ته بیا ووایي چې څنګه چل به کوو، جهاد دپاره تیاری کوو، ګوره څومره سپک لفظ اختیار کړي. قرآن شریف کې الله وایي اذهب انت وربک فقاتلا انما هنا قاعدون. موږ جنګ له نه یو راغلي، ته خدای دې پېښې او جګړې پېښې له ته خدای دې جګړې کوې، موږ همدلته ناست یو، موږ دا کلی نه دی پکار او نه زموږ بیت المقدس پکار. اوس ووایه تاسو فیصله وکړئ، د الله نعمتونو ته وګوره او د دې سپېرو حد دلمې ته وګوره. هم لیدل هر څه. او دویم اوس که موږ یو خدای دې ساتي له داسې حالاتو نه، خو موږ نه پیغمبر لیدلی، د پیغمبر معجزې خو موږ په سترګو نه دي لیدلې، بیا هم الحمدلله منو. پیغمبر مو په سترګو نه لیدلی، الحمدلله بیا هم منو. دی خو پیغمبر په موقع ورسره موجود دی، د هغه معجزې ویني، هغه د کاڼي نه اوبه یې ولیدلې، هغه ترنجبینه او هغه سیسه یې ولیدلې، د جامو هغه نښرینوالی ولیده، اکونیتور کې د الله خبرې واورېدې، هغه مړي چې واپس جمدي شو هر څه یې ولیدل او سره د هغې دونه نافرماني. بس الله وایي تاسو نه په مرګ یې نه په کوتک کې سپېرو، بس یو فیصله ده چې تاسو وایه دا دی ښه دی، نو تاسو باندې دا مقدسه ځمکه بیت المقدس 40 کالو دپاره بند شو، حرام شو در باندې. همدې ځمکه کې به ګرځې، نه به یو خوا تلی شي نه بل خوا تلی شي، زه سپېرو چې څنګه ستاسو دا کم جون خوښ دی همدقسې به یې 40 کاله په هغه دشت و بیابان کې د دوی جوړ شو، 40 کاله. او دا ډېره لویه تقریبا چې دا 90 میل یو طرف او 27 میل بل طرف، لس کم 100 میله یو اوږدوالی او 20 میله پلنوالی، دا لوی دشت علاقه را. بس دا تاسو دې کې به یې دې نه بار به نه وځئ، نه وتی شئ. الله ریبه نظام دی، نه یې قلات وکړه او نه یې ورته جیل کړه. دوی به پاڅېدل چې موږ ځو ماښامه پورې چکر به یې ووه، ماسخوتنه پورې چې ستړي به شو یو ځای کې به اوده شو، چې واپس به راپاڅېدل اوم پاک زړه ځای به موجود و چې کوم ځای نه به روان شوي. موسی علیه السلام خو پیغمبر دی، خو د جدا کېدی نه شي. هارون علیه السلام پیغمبر د جدا کېدی ته نه شي، هغې هم ورسره په هغه ځای کې وفات شوي دي. 40 کاله الله دا سزا وله ورکړه. دا ولې وروڼو د الله د نعمت قدر نه کوي، شکریه نه کوي، ناشکري کوي، او سره د دې نه چې د پیغمبر نښې نشانې ایني او د هغې سره سره د الله د حکم نافرماني کوي. موږ به خپل ځان ته ګورو، ما درته وایي چې موږ له الله څومره نعمتونه را کړي دي، شکر دی الحمدلله. قرآن غوندې لوی نعمت الله موږ له راکړه. موږ قرآن له هغه توجه ورنه کړه کومه توجه چې موږ د دنیا کتابونو له ورکوو. داسې ده که نه؟ رښتیا خبرې کوو، خفه کېږئ مه.
د سکول او د کالج کتابونو لا چې موږ څومره توجه ورکو، دا همره توجه موږ د الله کتاب قرآن له ورکړه او راته پته ده چې زموږ کامیابي په قرآن کې د به دغه کتابونو کې نه ده. ټیک ده، د سکول او د کالج د تعلیم نه تا شریعت نه منې کوي، ته وایي کوه. بیا د ډاکټران هم ژوند نه تېرېږي، بغیر د انجینران هم ژوند نه تېرېږي، بغیر د زراعت د مهارت نه هم ژوند نه تېرېږي، او د دنیا د کاروبار نه بغیر هم ژوند نه تېرېږي. لیکن د خدای کتاب له خو هم څه ناڅه وخت ورکول پکار دي که نه، چې ته 8 ګنټې او 9 ګنټې د دنیا کتابونو له ورکې، یو ګنټه خو د خدای کتاب له ورکه. ته چې انګریزي د دنیا د پیسو دپاره او د دنیا د کاروبار دپاره زده کې او 12 کاله وله محنت او خواري کې، نو د خدای د کتاب دپاره تا د عربۍ څو ټکي یاد کړل؟ ته چې شکسپیر او د دغې خلکو قصیدې او د هغوی هغه نظمونه یادې، ولې ما نه پکې امتحان اخیستلی کېږي د انګریزانو، نو تا د خدای د قرآن څومره صورتونه یاد کړل؟ د دنیا ژوند خو بیا عرضي ژوند دی، ته بل طرف ته بل ورځ روان یې او راته ښه پته ده پلانکې سړی ولاړ مړ شو، پلانکې وټسې ولاړ مړ شو، پلانکې قبر کې پروت دی، او دا ټول موږ منو چې ځمکه پاتې، جایداد پاتې، کور پاتې، بچي پاتې، هر څه پاتې، دا منو موږ دی نه، موږ څوک انکار هم نه کوو، نه دې موږ انکار کړی دی او نه دې کولی شو موږ انکار. کم از کم الله په موږ احسان دی، موږ خدای له څومره ټیم ورکړو، د خدای د پیغمبر د خبرو دپاره موږ څومره وخت ورکړو، قرآن له موږ څومره ټیم ورکړو. زما ټیک ته بېشک ما درته مخکې وي چې زما د دغه دنیا تعلیم ته ضرورت شته، خو ستا 4 بچي دي، نو 3 هغې ته که خیر دی، یو قرآن ته که خیر دی. زه نیم په نیم یې نه کې، په کار خو دا ده چې 3 قرآن ته کې یوه خوا کې، زه داسې هم نه کې، نیم یې که نیم یې هم نه کې، نو یو خو پکې الله قرآن ته که کنه. ته به خپل کور کې دین په څه راولې؟ تبلیغ والا حضرات ته یو چې 3 ورځې په میاشت کې ولګوه، 3 ورځې ولګوه، نو 3 کم یو میاشت خپل دنیا له ورکړې، 3 تا ورکړي دي. د خدای کتاب سره مونږ جوړ پیدا نه کړ، د پیغمبر کتاب له مونږ توجه ور نه کړه، او مونږ سرونه سینه به ډبو، فخر به کوو چې زه مسلمان یم، او چې زما ملک د وطن د مسلمانانو دی، او چې ما سره د الله طاقت دی. څه طاقت دی؟ تا د الله لوی طاقت دی، خو ستا ملګرتیا دې وخت کې نه کوي. ان تنصروا الله ینصرکم، که تا د الله ملګرتیا او په دین مرسته وکړه، الله به ستا مرسته کوي. قرآن خو داسې وایي، ته ځان خدای ته نه نږدې کوې او د الله نه یې د امداد تمه کوې، سوال نه پیدا کېږي. ته ما سره مینه نه کوې، زه تا سره څنګه مینه وکړم؟ هېڅ قسمه توجه موږ د خدای کتاب له ور نه کړه. اخبار باندې چې موږ څومره ټایم ضایع کوو، په اخبار څومره اجرو له اخبارونه راځي، څومره دوکانونو له اخبارونه راځي، څومره نوجوان طبقه روزانه اخبار او رسالې ګوري. دغه اخبار نه چې موږ څومره ټایم ورکوو، د هغې نیم موږ د الله کتاب له ورکړی دی. رښتیا ووایه، نه دی ورکړی. 1 ګنټه 2 ګنټې موږ په اخبار لګو اول نه اخره پورې، اداریې بیا ګورو اول نه اخره پورې، نو 10 منټه خو د خدای د کتاب تلاوت له ورکړه، نیمه ګنټه خو د خدای د کتاب تلاوت له ورکړه. پردی ژبې زده کول ټیک ته اهمیت، زه انکار قطعا نه کوم، انګریزي دې زده کړه، اردو دې زده کړه، د دنیا لپاره زده کړه، او ضرورت دې ورته بېشکه زده کړه. نو چې ته 12 کاله هغې له ورکړې، نو یو کال کې یو بچی خو دې د خدای کتاب باندې پوه کړه که نه. یو ځای کې د قرآن شریف ترجمه کېږي، دا بچی خو دې ولېږه چې درته خو څه وښایي که نه. یو استاد ته خو یو بچی کېنوه چې دې ته یو حدیث در ودې ښایي یو، او قسم دې ما ورته قسم په ممبر د پاسه وخوړو چې د انګریزۍ د زده کول نه عربي زده کول اسان دي. قرآن ژبه مو زده نه کړه، اخبار باندې 15 ګنټې تېرو، قرآن باندې مونږ نیمه ګنټه ونه لګوله، 15 منټه مونږ ونه لګول. جومات ته تللی نه وي چې جومات ته تختو، منډې وو. هغه چې کوم د دنیا ستا استادان دي، که د دنیا بد عملی کوي، ستا د دنیا استادان که د دنیا بد عملی کوي، دا دې ونه وی چې دا استاد مې خراب دی، دنه زه د انګریزي نه زده کوم، دا استاد مې داسې دی او دنه زه د اسلامیات په سکول کې نه زده کوم، دا استاد مې داسې دی او دنه زه دا شی نه زده کوم. خو که د ملا معمولي غوندې خپه وښویږي، د پسې مونږ نه کوم، نه سبق نه ویم، دا شیطان درته په زړه کې چې هلته خو پیسې هم ورکې، په سکول کې په کالج کې دولت هم ورکې، استاد کې د عیب راونه ویسته چې زما استاد کې د عیب دی، د سبق دنه نه ویم، بل کالج ته ځم، بل سکول ته ځم. خو که استاد معمولي غوندې جومات کې امام 15 منټه مونځ وروستو کې د پسې مونځ نه کوم، تریاب څه حساب کتاب به کېږي، دا خبر یاد وساتئ. دا سزا به موږ له خدای دنیا کې هم راکوي، آخرت کې هم الله دې مو ساتي، الله دې مو ساتي. خو د الله قانون روان دی، او الله قهر دی او د الله غضب دی، او توبې وباسو. توبه خو دا معنی چې ګناه پرېږده، ګناه خو ما پرېنښوده په خولې توبه توبه وایي، چې څوک نه توبه ده بد، او چې څوک چې خلکو مخکې وي توبه ده بد، او چې څوک نه وي عمله په بدو.
دا د موسی علیه السلام واقعه، د ابراهیم علیه السلام واقعه او دا نور واقعات چې قرآن کې الله ذکر کوي د قصې دپاره نه چې تا مشغولی عبرت دپاره. فاعتبروا یا اولي الالباب. الله دې زموږ عبرت نصیب کړي. دعا وکړي الله موږ د خپل قهر او قوه له ځان نه وساتي. الله زموږ خپل قرآن سره مینه پیدا کړي، د خپل پیغمبر احادیث سره مینه پیدا کړي، خپل دین سره محبت پیدا کړي. زموږ د زړه نه پروردګاره دا زموږ په زړه کې چې کم نفرت دی شیطان ته څه وایي چې په عالمانو دې بدګمانه کړي، نو ته پوه شې چې عالم خو تا ته دین رسوي، نو په دین به بدګماني ستا راځي. دا چې خو تا ته شیطان نه شي ویلی د خلکو مخکې چې قرآن ښه نه دی، خو چې دا قرآن راته څوک دا ښه نه دی، نو روح به د قرآن نه د انکار راځي. بیا دا حدیث راته څوک دا سړی ښه نه دی، حدیثو ته خو ته بد نه شي ویلی، نو روح به د نفرت اخوانه پیدا کېږي. شیطان نه تړه کوي چې نقطه چینی پکې راوباسه. دې جومات کې نقطه چینی راوباسه، دا جومات خو پلان کې دی، دا خو ما نه دی جوړ کړی، پلان کې قوم جوړ کړی، ځان له بل جوړو. الله دې داسې نفرتونو نه وساتي. پروردګار زموږ په زړه کې د قرآن سره د خپل ذات او د خپل حبیب سره مینه نوره سیوا کوي. اله العالمین مخلوق خدا باندې رحم وکړي، خدای موږ د فتنو نه وساتي. تا چې څومره نعمتونه موږ له راکړي الله موږ له د هغې د شکرې توفیق راکړي، عبادت سره زموږ مینه محبت پیدا کړي. پروردګاره چې څوک مریضان دي ته ورله شفا ورکړي، قرضداران د قرض نه خلاص کړي، زموږ د حلال رزق نصیب کړي، مردگان چې څومره وفات دي مغفرت نصیب کړي، اخر وخت کې بخلیات کریمه نصیب کړي. لا اله الا الله محمد رسول الله.